بسم الله الرحمن الرحیم. سیانوزیس یا د ماشومانو د پښو، لاسونو، د غوږونو سوکي یا د پوزې سر کې شینوالی رامنځته شي، دې ته سیانوزیس یا سیانوټیک بیبي وایو مونږه. که چیرې ماشوم سیانوټیک وي، شین وي یا تنفسي ستونزه ولري، د تنفس شمېر په دقیقه کې له 10 څخه کم او یا به د 15 څخه زیات وي، سینه به دننه خواته کش کېږي او زګیروي به ولري، نو په دغه ټایم کې به ارجنټ بیړه به کوئ. اکسیجن به د انفي کیتیتر یا د پرونس په وسیله ورته تطبیق کړئ او ارجنټ به فرست ایډ کې به ورته خوله او پوزه سکشن کړئ تر څو ډاډ مو ترلاسه شي چې تنفسي لاره پاکه ده. اکسیجن د انفي کیتیتر یا د انفي پرونس په وسیله په دقیقه کې د 0.5 لیټر په سرعت ورکړئ. ماشوم د مناسبې تداوی او څارنې لپاره د نوې زیږیدلو ماشومانو وارډ ته ولېږئ. خپل ډاډ ترلاسه کړئ چې ماشوم تود دی. ماشوم په یوه نرمه او وچه ټوټه کې ونغاړئ، کمبله ور واغوندئ او سر یې هم پټ کړئ تر څو د تودوخې د زیات څخه مخنیوی وشي. نو دغه به تاسو سره د ماشوم په بچ کېدو کې ډېره مرسته وکړي. خو یو یادونه د فکر وکړئ، که چیرې د ماشوم سینه په شدیده توګه دننه خواته کش کېږي او سلګۍ هم وهي یا په دوامداره توګه سیانوزیس ولري، د انفي کیتیتر یا د انفي پرونس له لارې د اکسیجن غلظت زیات کړئ، نو دا به یو ښه کامیاب اقدام وي. ډاکټر صاحبانو، تاسو څخه هیله کېږي چې په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته نور مهم معلومات او نوټیفیکیشن درشي. نو په خپل ځان ډېر پام کوئ. الله حافظ.